السلام علیکم ورحمت الله. وی مقلدین وی چې دا څلورانو امامانو په مذهب باندې منګه زکه زو احادیث باندې منګه نه پویګو نو هغه خپویدل نو هغه ول تشریح کړی دا نو تشریح باندې زو او ډایرکټ چې څوک په حدیثونو باندې زین هغه به گمراه کیږي. دا خبره سو وجه نه غلطه ده. یو دا چې څلورانو امامان چې دای ته ټول حدیثونه رسیدلی نو یو کس مجموع لحاظ سره رسیدلی نه دي. مجموع لحاظ سره ټول حدیثونه په څلورانو مذاهبو کې نشته دي. نو کوم چې د بهر دي دای تشریح طالب څوک کوي او منی کني منی صحیح حدیثونه دي څلورانو مذاهبو نه بهر دي. خدای تشریح یو امام نه راکړي ځکه دا رسیدلی نه دي. نو څنګه نو هغه به منی کني مکنه منی حدیثونه منکر شولي کمنی گمراه شولي ځکه دا هغه تشریح چې کومه ده دا څلورانو امامانو کې چا نه ده کړې. دویمه خبره دا ده چې دغه امامان چې کوم دي ار یو هغه د حدیثونو تشریح نه ده کړې، اجتهادات یې کړي. دغه مجتهدینو د حدیث نه مسائل را ایستلي دي. هغه مسائل چې په هغې صریح حدیث نه وي نو هغې د بل غیر صریح نس نه هغه فایده را ایستلې ده. او وروسته بیا هغه صریح حدیث راغلی دی. اجتهادات د بری زمانہ کې حاجت نشته دی. هغه زمانہ کې حاجت ځکه احادیث یو ځای ته راجمع شوي نو مثلا یو شپېتاوی حدیثونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره نو په دې کې هغه د هغې نه استنباط کړی دی. او بله دا خبره ځکه غلط ده چې امام ابو حنیفه سره ټول حدیثونه نه نو څنګه تشریح کړي ده. که صرف امام که څلورو مذهبونو پسې ځې هم ټول حدیثونه منلی نه شي. که څلورو حدیث مذهبونه ومنې مجموعي لحاظ سره هم ټول حدیثونه منلی نه شي ځکه ځینې ترې بهر دي. پات لادا چې ته یو د څلورو کې یو کس پسې رواني یو کس پسې رواني په لکونو حدیثونه تا نه پاتې کېږي ځکه یو کس چې هر یو ته هغه حدیثونه رسېدلي نه وو. نو بیا خاص کر ابو حنیفه رحمت الله علیه کان مسکینا فی الحدیث یا هم د حدیثو باب کې مسکین و. مسکین معنا سړی څه سره نه و، فقیر مسکین چې ورته وایي. نو څنګه هغې د حدیثونو شرحه کړې ده. د کوم حدیثونو شرحه دا کومه شرح چې هغه کړې ده شرح هغې سره حدیث موجودي. نو شرح هو دې ته وایي چې متن به موجودي که نه. دلته متن نشته دی. فقه چې دا د حدیثونو متن پکې نشته دی. اجتهادي مسائل دي او رایګانې دي. مثلا فتح الباری دا شرح ده د بخاري. تحفة الاحوذي دا شرح ده د ترمذي. عون المعبود دا شرح ده د ابو داود. او دا بخاری مسلم او ترمذی او ابو داود دا چې کوم دي دا د حدیثونو کتابونه دي نو دا شرح دي. دا فقه د کم کتاب شرح ده د کم حدیثونو شرح ده. دا وضاحت خو پکې نشته دی. دا خبره الفریاده دا خبره غلطه ده. او بله خبره دا ده چې دا څلور دا مذهبونه چې کوم دا وروسته پیدا شوي دي. دې نه مخکې ډېر مسلمانان تېر شوي دي. هغه مسلمانانو عوام خلک هم عجم هم پکې وو نو هغه خو بیا ګمراه شو العیاذ بالله. دا خبره څوک چې حدیثونه به د مذهبونو په لاره باندې مني نو مذهبونه وروسته جوړ شوي دي. مذهبونه نه مخکې ډېر خلک وو چې هغوی عوام مسلمانان پکې وو. لکه دې زمانه کې چې عوام دي نه پوهېدونکي خلک پکې وو. نو فلهذا هغوی به یې د چا شرحه منله هغه بیا ګمراه شو العیاذ بالله. دې فتوه باندې دا ډېر غلط نسبت شو. د دې څلورو مذهبونو نه مخکې ټول خلک دا ټول مجتهدین نه وو او نه سي اوچت علما او عوام خلک هم پکې وو. نو څنګه مخکني خلک رسنو خلک شرحه هو نشي منلی. وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده په شان خبره ده. او بله خبره دا ده شرح منی دا خبره به ومنو چې په خپله موږ په حدیثونو باندې نه پوهېږو نو امامانو دا بیانه کړې ده حدیثونه بیان کړي دي. بیا به هغه امام بخاري بیا منل پکار دي. امام بخاري چې کوم دی حدیث راوړی دی او د هغې شرح یې کړې ده ترجمة الباب باندې شرح کړې ده. د ابو داود بیا منل پکار دی. ابو داود چې کوم دی حدیث راوړی دی هغې نه مسله را ایستلې ده بر عنوان یې پرې لګولی دی. او بخاري او ابو داود چې کوم دی دا مجتهدین مطلق وو. لکه دا خبره شان ورشاه کشمیري هم کړې ده او شیخ الاسلام هم کړې ده چې دا مجتهد وو. امام بخاري چې دی دا مجتهد وو چې مجتهد نو د سره حدیثونه هم دي او مجتهد هم دی. هره خبره صفا صحیح حدیث را ایستلې ده نو بیا هغې پسې تک پکار دی که نه. او ابو داود چې کوم دی دا مجتهد وو هغې پسې تک پکار دی. بیا دا کتاب سنن چې کوم دی اصحاب السنن هغې پسې تک پکار دی ځکه حدیثونه مخې ته پراته دي او مسلې ترې را ایستلې ده.
د حدیثونو شرح یې کړې ده، هغې پسې تک پکار دی. ابن حجر پسې تک پکار دی، ځکه د بخاري د کتاب شرح یې کړې ده. امامان چې کوم دي نو هغې د حدیثونو شرح یې نه دی کړی، هغې مجبورتیا د وجې نه د حدیثونو نه لږ حدیثونه مسایل را ایستلي دي، او وروسته بیا حدیثونه ښه ډېر شوي دي چې هغې ته هم بیا حاجت پاتې نه دی. ډېر مسایل د حدیثونو نه خلاف راوتلي دي، ځکه اجتهاد وی دی ته چې هغې به سړی خطا کېږي کله به سره رسا کېږي، نو اټکل دی. نو هغه اجتهاد یې کړی دی امامانو انفرادي لحاظ سره، نو ډېر مسایل د هغې د صحیح احادیثو نه خلاف راغلي دي چې مقابله کې صحیح حدیثونه موجود دي. اوس هم امام پسې تګ دا ډېرو حدیثونو پرېښودل